اوس که ټکور راله راکې او که درمان راکوي اوس که ټکور راله راکې او که درمان راکوي ما له به ټیک زما د ما زړګي تاوان راکوي او زما خو خوله په دعاګانو باندې ستړې شوله زما خو خوله په دعاګانو باندې ستړې شوله ای ربه کله به ښایسته ښکلی جانان راکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د درمان ټي وي کتونکو نیکې هیلې احترامات او پیرزونې مې ومنئ په دغه تمه په دغه هیله چې ټول به روغ جوړ او د ژوند په مزو کې به یې. نن را سره په پروګرام کې د لږ ساعت دپاره مېلمه دی انشاءالله د ډېر وخت دپاره به یې هم راولو تاسو سره به یې مخامخ کوو. ګوهررحمان نوید صاحب تاسو ته په خپل درمان ټي وي چینل کې هرکلی وایم. ډېره مننه صاحب الله درمان صاحب ستاسو درمان د ټي وي هم مننه ستاسو د نیک سوچ او د روښانه فکر هم مننه چې ماته مو دعوت راکړ او دا شانته یو څو لمحې چې کومې دي دا موږ د درمان ټي وي مینوال چې کوم دي کوم کتونکي دي چې هغې سره موږ شریک وو. ستاسو هم ډېره زیاته مننه انشاءالله دغه لیدونکي دي په دغه انتظار باندې چې یو تفصیلي مرکه یا نوی ناسته به هم تاسو سره کوو په هغه باندې. خو اوس په دغه مختصر غونته کې وخت کې او په دغه کې را سره که تاسو خپل څه شعرونه شریک کړئ نو مننه به وي. ډېره مهرباني. زه خو باقاعده شاعر نه یم خو بهرحال ستاسو داسې یو غزل مې ادا کړی دی چونکې ستاسو نوم هم صاحب الله درمان دی نو د دې په دې لومړۍ مصره کې بلکې لومړۍ مطلع چې کوم ده مطلع خو هسې لومړۍ خو بهرحال هغې کې درمان راغلی د صفدر صاحب په دغه ځمکه کې چې ما له به ټیک زما د ما زړګي تاوان راکوي. دغه زما د ما زړګي د صفدر صاحب پوره غزل داسې دی چې کشنه خالونه راکوي که سره لبان راکوي. صفدر صاحب استاد شاعر دی نو بهرحال هغې کشنه خالونه راکوي که سره لبان راکوي ما له به ټیک زما د ما زړګي تاوان راکوي. نو ما دا دوه مصره راغستې ده دې ته تضمین هم وایي چې مصره راوالي او هغه ما دې کې د کامو کې برکټونو کې بند کړې ده ګینې بیا به سره کوي. اوس که ټکور راله راکې او که درمان راکوي اوس که ټکور راله راکې او که درمان راکوي ما له به ټیک زما د ما زړګي تاوان راکوي. او مولا په خپله پې عمل هم چته وکړه که نه مولا په خپله پې عمل هم چته وکړه که نه په هر یو واس کې حوالې چې د قرآن راکوي. مولا په خپله پې عمل هم چته وکړه که نه په هر یو واس کې حوالې چې د قرآن راکوي او زما خو خوله په دعاګانو باندې ستړې شوله زما خو خوله په دعاګانو باندې ستړې شوله ای ربه کله به ښایسته ښکلی جانان راکوي. زما خو خوله په دعاګانو باندې ستړې شوله ای ربه کله به ښایسته ښکلی جانان راکوي او زه ستا د وصل خیال جانانه نور په څه مشغول کم زه ستا د وصل خیال جانانه نور په څه مشغول کم چې لا تر اوسه سزاګانې د هجران راکوي. زه ستا د وصل خیال جانانه نور په څه مشغول کم چې لا تر اوسه سزاګانې د هجران راکوي او زما ضمیر او زما ژبه چې ته هېڅ نه ګڼې زما ضمیر او زما ژبه چې ته هېڅ نه ګڼې لکه چې داغ راله په زړه او په زبان راکوي. لف و نشر مرتب دی یو شعري صنف مې پکې استعمال کړی شعري صنعت. زما ضمیر او زما ژبه چې ته هېڅ نه ګڼې لکه چې داغ راله په زړه او په زبان راکوي او زه نوید دا ځل د دیدن دې وسوسې وخوړم زه نوید دا ځل د دیدن دې وسوسې وخوړم ما له بغې کې خورې زلفې که توپان راکوي. زه نوید دا ځل د دیدن دې وسوسې وغواړم ما له بغې کې خورې زلفې که طوفان راکوي. ډېره مننه صاحب الله درمان صاحب. ډېره زیاته مننه ستاسو هم. ډېر شکریه جي.